د کہانی شروعات کیږي په سپین کې د یو جیل نه چې هلته په قیدیانو باندې ډیر ظلم زیاتې کوي او د دې ظلم زیاتې نه قیدیان تنګ شي نو د دې لیډر میلیمینډر د خپلو کسانو سره په دې جیل کې بغاوت شروع کی او دلته یو الیور نومي ګارډ راشي چې هغه رومبې ورځې د ډیوټي خو هغه ته پته نه لګي چې په نن ورځ باندې د مرګ دروازه کولو شوه او بل خو میلیمینډر چې د دې ګارډ په لاس کې چابیان وویني خو دلته د الیور په سر باندې د چت نه سیلینګ را پروزي د میلیمینډر په خوله کې د تانبې تار وي چې د هغې د وجې د خپل هتکړۍ کولو کی او هغه ګارډ ته وایي چې دی خوا او هغه چې ولسینګ راشي نو هغه د امرې په دې هتکړو کې ګیره کی یولته بهوش کی او دا ګارډز الیور یو کمرې ته بوزي چې دا غینوم سل 211 وی او هغه ته بهوش شي او بل خو د قیدیانو په دې جیل کې ډیر درز غوبل شروع کړی وي او هر طرف ته اور لګولي وي چې د دې د وجه دا ګارډز ټول او تختی او ځلته الیور سره چې دا کم دوه مرګري وو دې کې دا یو مرګري وای چې الیور هوش کې راشي نو ځان سره به بوزو نو دلته ورته دا بل مرګري وای چې زر راځه چې د دې ځنه وزو خدا قیدیانو مونږ گیر کړو نو دومره به مو وخی چې د وهلو د لاسه به زمونږ مرګ وشي چې د دې د وجې دی دوانه دی پریدي او دا غزنه او تختی او په دې جیل کې هر طرف ته درز غوبل وي او هر طرف ته قیدیان دا هر سماتي او بل خو د جیل دا مشر د کیمرو پترو باندې دا هر سویني خو هغه سم نشي کولی او هغه اصل کې سمجاولو کوشش کوي چې اخر میلیمینډر غواړي سو چې دې کې د میلیمینډر یو کس الیور لخوا لراشي الیور چې هغه وویني نو هغه چې د انجان سړی څوک دی چې دې سره الیور په هوش کې راشي او هغه ته سوالونه کوي خو الیور ولا هیڅ جواب ورنکي چې دې کې دا سړی د پسې دا دروازه واپس لوکیو دا غزنه لاړ شي او زل د الیور پوه شو چې زه په دې خونخوار قیدیانو کې ګیر شوی یم او هغه اچانک د خپل بوټان وباسي او ټوایلټ ته ورخطا کی او هغه زر دا بیلټ وباسي او پټ کی او هغه د خپل پرسم په ټوایلټ کې ورخطا کی او هغه د خپل واده ګوتما وستو والاوي چې دې کې د کمرې د دروازه واپس کولو شي چې د میلیمینډر هغه سړی راغلی وي الیور بوتلو د پاره او هغه زر د میلیمینډر مخ ته راولي خو دلته الیور د دې مخ کې ځان شان کی او ورته چې زما رومبیر وز د په دې جیل کې او زما را تندې زخمی زکه دی چې زه ګارډ وخلم خو دلته میلیمینډر په دمانه شک شي ځکه چې دا دومره معصوم سړی څنګه قیدی کی دی شي نو دلته الیور میلیمینډر سره ډیر په اکړ کې خبرې کوي چې دې سره د الیور اکړ د میلیمینډر باور وګټي چې دې سره د میلیمینډر شک ختم شي اوس چې الیور وګوري چې دا قیدان دا ټوله کیمرې ماتي چې هغه دلته وایي چې دا ټوله کیمرې کو ماته کړو نو زه بهر رابطه څنګه کوم چې هغه دلته دوی ته وایي چې یو کیمرا پرې د چې موږ خپل ډیمانډونه وایو او تاسو وایي چې رجیل دا خلک موږ نه ګوري نو په دې کیمرا باندې یو کپړه واچوي چې دې سره د میلیمینډر د الیور دا ترکیب ډیر زیات خوښ شي نو الیور په خپل کپړه را واخلي او بر روخي جو په دې کیمرا باندې واچي خو هغه کیمرې مخه ته د خپل شکل راښکاره کی دلته د کنټرول روم ولا ته پته ولګي چې دا خو زمونږه کس دی او دلته صرف د کنټرول روم کې چې څومره کسان دي او الیور ته پته را چې هغه یو ګارډ دی خو د میلیمینډر شک په دمانه اوسم وي او هغه ګارډ لراولي چې کم سره چابیانی وي او میلیمینډر وته وي چې ته دواله نو دلته الیور ته وي چې زده نه پیژنم چې دې کې د میلیمینډر کسان دا ګارډ وهل شروع کی او بل خو د جیل ډایرکټر هغه یو سپیشل فورس رولېږي د جیل ته او دلته اوس دا فورس دا جیل هر طرف ته گیر کی او دلته ورته دوی وي چې د قیدیانو به یو مانګم نه منو او زمونږ صرف دوه ګارډ بنديان دي خو دلته ډیر عجیبه خبره راشي په دې جیل کې یو درې سیاسي لیډران هم وي او هغه بل جیل ته لالیږلیم نه دي او هغه جمدي ساتل ډیر زیات ضروری دي او دلته میډیا تم د دې جیل باره کې پته لګیدل چې دې کې ډیر زیات درز غوبل وشو خو میلیمینډر د مخ کې دوی په قبضه کې اغشتي او دا درې وانه راولیو د کیمرې مخ ته ودري چې دې سره د دې قیدیانو پاور نورم زیات شي او هغه د خوشاله نه ټوپونه وخی او په کنټرول روم کې ناز د جیل ډایرکټر وای چې اوس وبد د سر نه وړېدلې دي چې اوس دلته جیل ته یو سړی راولېږي او هغه سره د میلیمینډر روسونی کریمینل ریکارډ هم وی چې هغه مخکې په جیل کې بغاوت کړی وي او یو ګارډ یې مړ کړی وي اوس میلیمینډر الیور ته وای چې ته یو څو ډیمانډونو لیکلو کې زما مدد وکړه او هغه ورته وای چې لومبې د جیل دا کمرې ټولې صحیح کې او دویم په 15 ورځو کې موږ یو ځل خاندان سره ملاوخی او دریم دا چې دا ټول قیدیان به علاج د پاره هسپتال ته لېږي ولې چې ډاکټران دوی په جیل کې چیک کوي او د دې د وجې یو قیدی چې داغه په سر ډیر زیات درد راتلو د ډاکټرانو بتوي چې تسم دمي او داغه د وجې مرګ وشي او الیور تم د میلیمینډر یو خبره غلطه ښکار نه شي او هغه چې د لیډرشپ ګوري نو الیور ډیر زیات متاثر شي اوس په الیور خپل قصه شروع کی الیور ورته وایي چې زما خزه پریګننټ او زما ماشوم پیدا کېدو ولاده او ما یو ډرګ ډیلر مړ کړو چې هغه زما رور وجلیو چې د سره میلیمینډر د قصه ور نو ډیر زیات په خفه شي او لږ وخت پس چې د جیل ته کم سړی را لګلو هغه مرو رسی او ځلته میلیمینډر الیور ته وایي چې د تلاشي واخله چې د کې الیور د لور شي او ورته د درې سیاسي قیدیانو زه وخی او د کې میلیمینډر د کس ته وایي چې زمونږ لپاره خوراک راولې موږ د سحر نه ډیر زیات اوګیو او دلته میلیمینډر د کس ته وایي چې د الیور خپل خزه سره رابطه وکړي نو دلته ورته دا سړی وایي چې دومره خو کول شم د بززان سره بوزم او خپل خزه سره بده ملو شي چې داغه نه پس واپس دلته پریدم نو دلته ورته میلیمینډر سختي سره وایي چې د نور نقصان ورونه رسوي او په لږ وخت کې میلیمینډر په الیور باندې ډیر زیاته باور کړی وي اوس د الیور د پردای ډیره خمو کوا او چې څنګه دی تلو والو نو په دې جیل کې چغې شروع شي او میلیمینډر
ملیمنډر زر لاړ شي او دا سړی راونیسي او الیور ته وایي چې لاړ شه چک چې سو شو. اوس چې الیور په منډه راشي نو د دوه قیدیانو په منځ کې جګړه وي او دې کې د یو قیدي سر زخمی شوی او بل خو په کنټرول روم کې د ګارډ څخه پته ورګي چې یو ډیر خاص انسان مړ شو او دلته دا کمانډر د خپل ټیم ته وایي چې په دې جیل باندې حمله وکړي. خو دلته الیور ته چې پته ولګي نو هغه وی کو د سپیشل فورس په دې حمله وکړه دلته به د ویني سیندونه وبېږي چې دلته هغه زر دا درې قیدیان را مخه ته کی او ورته وی چې هر څه نورمال دي. چې دلته دوی دا ویني نو دا کمانډر د خپل ټیم ته وی چې واپس شاته لاړ شي. او دلته الیور د ټولو په نظر کې هیرو شي او ملیمنډر باندې دا خبره خونه لګي. هغه وی چې نن دې جیل ته راغی او نن هیرو شو. چې دې سره الیور زر لاړ شو د ملیمنډر لاس اوچت کې ورته وی چې د مال دا اورډر راکړو چې دا هر څه وکا. چې دې سره ملیمنډر دته وی چې زما د اجازه نه بغیر به یو کارم نه کې کني زبد مړکم. اوس بل خو په خبرونه کې راغله چې هغه درې سیاسي لیډران مړ شو او په دې کې نور قیدیان هم ډیر زیات مړ شو. او دلته د الیور خزه ایلینا په دې خبرونو باندې دا هر څه ویني نو هغه پوښتنه چې زما خاوندم خوم په دې جیل کې دی نو هغه د خپل خاوند تارین کوي خو داغه موبایل بند وي. اوس ایلینا یو شان رنګونه کوي چې هغه د الیور یو مرګري تارینګو کې او ورته وی چې الیور څه شو نو دلته ورته د مرګري وی چې هغه په بل برانچ کې کار کوي او کې دي چې د کار د وجه داغه موبایل بند وي. خو دلته ایلینا په یقین نه کوي هغه په گاډي کې کینی او هغه جیل ته لاړ شي چې الته هغه ګوري چې ډېر قیدیان او خاندان والا راغلي وي د هغې سره ملاوېدو دپاره. او اوس ایلینا په دې رش کې وردن نه شو د خپل خاوند باره کې چې تپوس کوي خو دلته ورله څوک هم جواب نه ورکوي. او بل خوا ملیمنډر د خپلو کسانو سره ناست وي خوراک ته او ملیمنډر د خپلې زړې قصې شروع کړي وي. او بل خوا هغه قیدي په نظر راشي چې د چا د وجې جګړه شوې وه. او اوس ملیمنډر ورشي او هغه ته سبق وښیي او ورته ووایي چې ستا د وجې به زما ټول ترکیب خراب شوی او ستا د وجې به زمونږ ټولو ژوند په خطره کې شوی. نو دلته الیور د موقع نه فایده واخلي او هغه د ملیمنډر په کورسۍ باندې چې کوم وکي ټوکي پروت هغه اوچت کی او د خپل مرګري سره رابطه وکړي ورته وایي چې زما ښځې ته ووایه چې زه بالکل صحیح یم. نو دلته ورته دا مرګري وایي چې موږ هغې سره خبره وکړه او ورته وایي چې هر څه صحیح دي. او بل خوا په ټي وي باندې دا ټول قیدیان خپل خاندان والا ویني چې د جیل نه بهر ولاړ دي او احتجاج یې شروع کړی دی. نو دلته ملیمنډر وایي چې ماله پکار چې زه دوباره د جیل والا سره رابطه وکړم. اوس هغه چې خپل هغه وکي ټوکي پسې ورشي نو هغه هلته نه وي. اوس هغه ډېر زیات پریشانه شي چې آخر هغه څه شو او هغه په سوچ کې شي چې هغه وکي ټوکي چېرته غیب شو. چې دی کې الیور راشي او هغه وکي ټوکي ملیمنډر له ورکي او هغه ورته وایي چې دا ما ځان سره سنبال کړی او خو دا غلطو لاسونو ته ورغلو نو زموږ لپاره به مسله جوړه شوې وه. او بل خوا اپاچي نومي سړي ته پته ولګي چې الیور قیدي نه دی او هغه د ډبي نه یو موبایل راوباسي او هغه یو ګارډ ته رنګ وکړي او اصل کې د اپاچي یو خبري و چې هغه به د جیل والا دپاره کار کوو او هغه ته د الیور باره کې هم پته ولګېده. او بل خوا د خلکو درز غوبل نور هم شروع کړو چې دی کې څه کسانو دا ګارډ په کاڼو ویشتل شروع کړل او دی کې یو ګارډ یو ټریله چې هغه په غوسه کې مخکې نه وي او هغه اوس یو خپل ټیم جوړ کړي او د ده دا ټیم بغیر د سوچ سمج نه دا خلک وهل شروع کړي. چې دی کې په دې رش کې الیور خپله ښځه ایلینا وویني چې هغه ډېره زیاته یره کې وي او هغه د ملیمنډر نظر د ووکي ټوکي واخلي او خپل مرګري ته وایي چې هر څه نورمال دي که نه. نو دلته د ده د مرګري ته پته ولګي چې دا خبرونه لایف دي او دې سره دا مرګري د جیل دا سیګنل یې کټ کړي. او بل خوا په دې رش کې دقیقې شروع شوي وي چې دې کې په ایلینا باندې په ډنډه حمله وشي او دا بل څوک نه بلکې یو ټریله وي او دې کې ایلینا راپروزي او بېهوشه شي. او بل خوا د جیل کې سیګنل تلو د وجې دا قیدیان نور هم غوسه کې وي. او اوس ملیمنډر د جیل والا سره رابطو کې ورته ووایي چې کم کسان زخمي شوي دي د هغې لیست موږ له راولېږه. او الیور دې ګارډ ته وایي چې زما ښځه خو ټیک ده که نه نو دا ګارډ ورته دروغ وایي چې هغه بالکل ټیک ده. نو ځل د اپاچي الیور له راشي ورله دمکي ورکړي چې اوس په ته زما خبره منې او که زما خبره ته نه منې نو زه به ستا اصلیت دې ټولو قیدیانو ته ووایم. نو دلته الیور د ده نه ونه یېرېږي او الټه ده له دمکي ورکړي او ورته ووایي چې زه خو نن دې جیل ته راغلم او زما را دوکه خو به بیا هم دوی برداشت کړي. ته خو د کلونو نه دې قیدیانو سره وي او که دوی ته پته ولګېده چې ته د مرګري په روپ کې یو دوکه باز یې نو دوی به تا جمدې پرې نه دي. چې دې سره د اپاچي ډېر زیات ویریږي. او بل خوا د یو ټریله د نوکرۍ نه وباسي ولې چې د کاغذونو نه پته ولګېده چې هغه یو کس زخمي کړی دی. او بل خوا د جیل والا د قیدیانو ته یو لیست راولېږه چې په هغې کې صرف څلور کسانو نومونه لیکلي چې هغه زخمي شوي دي. اوس دلته ملیمنډر پوه شي چې دا جیل والا ماته دروغ وایي او هغه ډېر زیات غوسه شي او هغه الیور ته وایي چې اوس غټ کول پکار دي. اوس دلته ملیمنډر وایي چې په دې دریو قیدیانو کې به دا یو قیدي مړ کړو. نو دلته ورته الیور وایي که دې ته مړ کړو نو معامله به نور هم خرابه شي او هغه ولې یو ترکیب ورکړي او ورته ووایي چې موږ له پکار چې د دې قیدي نه یو غوږ کټ کړو او هغه دوی ته ولیږو نو دوی ته پته ولګي چې دا قیدیان دې معامله کې سیریس دي. نو دلته ملیمنډر الیور ته وایي چې په خپله دا کار وکړه او الیور هم زر دا کار وکړي چې دې قیدي ته دا درد کم وي. نو اوس چې د جیل دا مشران دا کټ شوی غوږ وویني نو هغې دوی ته د ټولو زخمیانو لیست ورولېږي چې دلته الیور دا وګوري نو هغه ډېر زیات خفه شي ولې چې په هغه لیست کې د هغه ښځه وي. او بل خوا اپاچي بهر دنیا والا سره کانټیکټ کړی وي او هغه ته یو ویډیو وښیي چې دې کې یو ټریله واضحه په ایلینا باندې حمله کوي او الیور دا ویډیو بار بار ګوري او هغې سره د ده غوسه نور هم زیاتېږي. اوس الیور ځان سره دا وایي چې ما په دې جیل کې خپله زندګي خطره کې کو د دې دپاره کار کوم او بل خوا دوی زما ښځه بېرحمۍ سره وخي او بل خوا زما مرګري ما ته دروغ ووي. نو اوس هغه یو ډیمانډ کړي چې یو ټریله جیل ته راولېږي چې دی کې دا یو ټریله د جیل
دلته راولي او دلته د الیور د خپل خزه باره کې تاسو کې ناغله څه جواب ورنه کې چې دی کې ورته هغه ویډیو وخی او دی کې الیور ډیر زیات غوسه شو دا گارد وهل شروع کی او هغه د جیل والا سره رابطه وکي چې ما سره د خپل خزه رابطه وکي نو دلته الیور ته پته ولګي چې هغه مړ شوی دا په افغان سره ملمنډر لغاړه ورکی اوس ملمنډر د ټولو قیدانو ته وی چې دا گارد په یوځای وهل شروع کې چې دی کې یوټریلا ټولو ته وی چې الیور هم د دې جیل گارد دی خو اوس الیور باندې دا خبره سفرک نه غورځي او هغه په غوسه کې ورشي او یوټریلا مړ کی او هغه سل 211 ته لاړ شي او ولته هغه بیلټ روباسي او خپل ځان فانسی کولو کوشش کوي ولته هغه بچ شي اوس الیور ډیر زیات خفه په دې جیل کې پروت وي او هغه خپل اصلیت پریدي او سل 211 جیل قیدی جوړ شي او بل خو د جیل د قیدانو ته الیور باندې شک وي خو ملمنډر وته وی چې بهشک هغه مخکې گارډو خو هغه زمونږ کس جوړ شو او چې د قیدانو ته د خپل خاندان باره کې پته ولګي نو حالت د قابونه بهر شي او د دې جیل والو په لاس کې سنوي چې په دې کې حکومت د کیس تراشي او هغه یو غټ لیول والا سړی رولېږي چې دلته ورته دی وای چې تاسو بهر ډیماند پوره کیږي چې دې کې الیور د یوټریلا لاش پر اخلو هغه ځای ته وروړي او ورته وای چې دې ما مړ کو او وزیر اعظم ته وای چې هغه په خپل په ټي وي باندې وای چې موږ به تاسو هر یو شرط منو چې دې سره دا ټول قیدیان د په خبره اتفاق وکړي او بل خو ملمنډر وای چې سرکار به د دې خبره کله مونږ مني نو هغه اوس یو ترکیب جوړ کې ورته وای چې دغه درې قیدیان مختلف زینو ته بوزي او د اخري جنگ لپاره تیار اوسه خو دلته د جیل دا گارد یو ډیر ګنده گیم شروع کی او هغه ملمنډر ته وای چې الیور پر اشتیا باندې د دې جیل گارډو او تا هغه مړ کنو زبستا دا سزا کم کم او چې ملمنډر د الیور دا فایل وګوري نو هغه چاکو په لاس سیده راشي د الیور کمرې ته خو هغه چې د الیور پسترو کې وفاداری وګوري نو هغه دا چاکو د الیور طرف ته ونیسي ورته وای چې زه پوره تاسو سره په دې جنگ کې یو ځای یم او بل خو اپیچي د جیل والا ته وای چې هغه درې قیدیان کم ځکه پټ کړی دي او ځلته دا کمانډر فورس چې کم دي دوی دا حمله د لپاره ځان تیار کړي او بل خو په ټي وي کې راشي چې موږ د دې قیدیانو ټول ډیماندونه ومنل نو دې سره ملمنډر الیور ډیر زیات حیران چې خو هغه ته پته نه وي چې دا یو چال دی او دې کې په دې جیل کې سموک را خطا کی چې هر طرف ته لګي شي اوس چې الیور ته د دې هر څه باره کې پته ولګي نو هغه زر ملمنډر ته وای چې هغه درې وانه قیدیان مړکا او چې هغه څنګه هغه قیدیانو پس ورمنډه کی نو دې کې اپیچ په الیور باندې ډزو کې او پخپولېږي چې دې کې ملمنډر الیور لور شو داغه زخم ډیر زیات گهروي او اوس اپیچ ټولو قیدیانو ته وای چې تاسو دوه لیډران مړ شو چې دې سره دا ټول قیدیان ودرېږي خو د دې هر څه باوجود ملمنډر چوپ وي او هغه دا هر څه ویني چې دې کې اپیچ په ملمنډر باندې د شاتانه ډزو کی او ملمنډر په اپیچ باندې حمله کوله کوشش کوي چې دې کې په اپیچ بل ډزو کی او هغه تر اپروزي او دې کې زر دا سپیشل فورس د جیل دا کنټرول واپس واخلي او دې کې د الیور دا مرګري الیور د پاراراش او الیور چې مړ ویني نو هغه ډیر زیات شرمنده شي او الیور یو ایماندار انسان او هغه د قیدی په روپ کې مړ شو او دې سره دا کہانی ختم شي او که تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ